بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام او ساینس د الله تعالی د وجود ثبوت په ساینسی او عقلی دلایلو سره او د کائناتو په باره کې د مارکس د فلسفی رد. اول خو ستاسو ټولو نه هیله کوم چې دا مضمون په غور سره واورئ. که تاسو فکر کوئ چې زمونږ ضرورت ورته نشته، خو ستاسو بچی ورته ضرورت لري، ځکه ستاسو بچی د ساینس شاګردان دي. په مکتبونو، کالجونو او فاکولتو کې ورته ډول ډول سوالونه پیدا کیږي. نو که جواب ورنه کول شي، نو خدای دې نه کړي د الحاد خواته به لاړ شي. نو هیله ده چې د خپلو اولادونو دپاره خپل ځانونه پوه کئ او د ضرورت په وخت کې مرسته ورسره وکئ. راځو موضوع ته. د فیزیک د ترموډینامیک اول قانون وایي چې ماده یا مټر او انرژي نه پیدا کیږي او نه د منځه ځي. یا ماده او انرژي په دې نیچرل یونیورس یا طبیعي کائناتو کې د کم مادي سبب یا کاس په واسطه نه جوړیږي او نه تخریبیږي. یا په بل عبارت، په کائناتو کې چې څومره انرژي او ماده موجود ده، د دې د پیدا کېدلو او یا د منځه وړلو اصلي سبب یا پرایم کاز د کائناتو په داخل کې نه دی، بلکې د نیچرل یا طبیعي کائناتو نه د باندې دی. نو ځکه ورته ما فوق الطبیعت سبب یا سوپر نیچرل کاز وایي. نو د دې اصلي سبب یا پرایم کاز په باره کې اول د ملحدینو یا ایټیسو خبرې او نظریات اورو او بیا انشاءالله د هغوی جوابونه وایو. کله چې ملحدین دې ځای ته یعنی اصلي سبب یا پرایم کاز ته راورسیږي، نو نور مخکې تلی نشي، ځکه چې په سمه لاره دوی نه ځي او غلطه لار بنده ده. نو په دې ځای کې دوی منزل ته د رسیدلو کوشش نه کوي، بلکې د ځان د وښکلو او خلاصولو کوشش کوي. دوی وایي چې که د فیزیک دا خبره ومنل شي چې د مادې او انرژي د پیدا کېدلو او د منځه وړلو اصلي سبب یا پرایم کاز د کائناتو نه د باندې یعنی ما فوق الطبیعت طاقت یا سوپر نیچرل پاور دی، نو د ضد نه کار اخلي او وایي چې ضرور نه ده چې دا سبب یا کاز دی شعور او عقل ولري او الله تعالی دی وي. نور وایي چې کیدای شي چې انرژي او ماده یعنی کائنات د کمی طبیعي حادثې یا نیچرل پراسس په واسطه پیدا شوي وي چې موږ تر اوسه نه پیژنو. یعنی دوی وایي چې د کائناتو د پیدا کېدلو سبب یا کاز صرف هغه شی کېدلی شي چې عقل او شعور ونه لري. او دا د داسې کم نامعلوم سړي خبرې نه دي، بلکې د آرمی ایوبي چې یو ایرانی ملحد دی، فعلا په کاناډا کې اوسیږي. ما ته چې څومره معلومه ده 2 کاله مخکې 1 ملیون فالوورز درلودل. هغه د خپل کتاب په 14 چپټر کې دا جملې لیکلي دي کومې چې ما اوس ذکر کړي. همدارنګه ریچارډ ډاکوین
او نور ملحدین هم همداسې وایي. اوس انشاءالله د دوی د دې خبرو جوابونه وایو. د دې ځای پورې خو ملحدین یا ایټیس مني چې کائنات سبب یا کاز لري، یعنی د کائناتو د پیدا کېدلو اول سبب یا پرایم کاز مني، خو دا نه مني چې دا اول سبب دی عقل او شعور ولري. یعنی اختلاف په دې کې دی چې آیا اول سبب یا پرایم کاز عقل او شعور لري او کنه، چې د دې جواب انشاءالله وایو. کله چې ملحد دا ومنله چې پرایم کاز کائنات پیدا کړي دي، نو دا معلومه او ثابته شوه چې په پرایم کاز کې قدرت یا پاور وو. ځکه که قدرت یا پاور پکې نه وو، نو بیا خو به کائنات نه وو جوړ کړي. نو ټوله دنیا او حتی ایټیس هم دا مني چې په اول سبب یا پرایم کاز کې د کائناتو د جوړولو قدرت او پاور موجود وو. او دا چې په اول سبب کې د جوړولو قدرت موجود وو، معلومه خبره ده چې د نه جوړولو قدرت هم پکې موجود وو. مثلا که زه دا قدرت او پاور لرم چې لپټاپ بند کم، معلومه خبره ده چې دا قدرت هم لرم چې بند نه کم. یعنی د کائناتو د جوړولو او نه جوړولو یا د بیگ بینگ د کولو او نه کولو دواړه قدرتونه یا پاورز په اول سبب یا پرایم کاز کې موجود وو. یا په بل عبارت اول سبب یا پرایم کاز کې دوه اختیاره یا اپشنز موجود وو: د کائناتو د جوړولو اختیار او د کائناتو د نه جوړولو اختیار. دا چې اول سبب یا پرایم کاز باید کم اختیار استعمال کړي یا استعمال کړی وو، نو د دې دپاره د ارادې ضرورت وو. یعنی په پرایم کاز یا اولنی سبب کې د ارادې قدرت او پاور وو چې د کائناتو د جوړولو اختیار ته د کائناتو د نه جوړولو په اختیار ترجیح ورکړه او د اول سبب یا پرایم کاز د ارادې نه کائنات جوړ شول. نو ثابته شوه چې په اولنی سبب یا پرایم کاز کې د ارادې قدرت او پاور موجود وو. زه خپلې خبرې یو ځل بیا په لنډ ډول تکراروم. د دې ځای پورې ټول خلک یعنی ملحدین او مسلمانان دا مني چې کائنات د اول سبب یا پرایم کاز یا علت اولا په واسطه منځته راغلی دي، او دا هم ټول مني چې په اول سبب کې د کائناتو د پیدا کېدلو قدرت او پاور موجود وو. هیڅ څوک د دې نه انکار نشي کولی، ځکه که قدرت او پاور پکې نه وو، نو بیا به کائنات څنګه منځته راوړي وو. مګر ملحدین یا ایټیس دا نه مني چې په اولنی سبب کې عقل او شعور موجود وو. د دې جواب دا دی: اول سبب یا پرایم کاز او دا چې
په اول سبب کې د کائناتو د منځته راوړلو قدرت او پاور وو، د دې ځای پورې خو ملحدین مني. نو که په اول سبب کې د کائناتو د پیدا کېدلو قدرت او پاور وو، نو معلومه خبره ده چې د کائناتو د نه پیدا کېدلو قدرت او پاور هم پکې وو. یعنی د اولنی سبب سره دوه اختیاره یا دوه اپشنز موجود وو، د کائناتو د پیدا کولو اختیار او د کائناتو د نه پیدا کولو اختیار. نو د دې دپاره چې اولنی سبب د دې دواړو اختیارونو نه یو انتخاب او استعمال کړي، نو د دې دپاره اراده ضرور وه. یا په بل عبارت، په اول سبب کې دا دوه اختیاره موجود وو چې کائنات جوړ کی او که جوړ نه کی. نو د دې دپاره چې اول سبب د دې دوه اختیارونو نه کم اختیار انتخاب کی چې آیا کائنات جوړ کی او که نه، بیگ بینگ وکی او که نه، نو د دې کار دپاره اراده ضرور وه. نو ارادی په اول سبب کې د دې دوه اختیارونو نه د کائناتو د جوړولو اختیار انتخاب او استعمال کړو، او په دې ډول د اول سبب د ارادې نه کائنات منځته راغلل. ثابته شوه چې په اول سبب کې د ارادې قدرت وو. اوس راځو دې ته چې د ارادې دپاره شعور ضرور وو. اول یو مثال ته غوږ ونیسئ. ما لپټاپ خلاص کړی دی او مطالعه کوم. ما سره دواړه قدرتونه او اختیارونه شته دی چې لپټاپ بند کم او که بند نه کم. دا چې کم یو اختیار استعمال کم، نو دا خبره زما عقل او شعور تجزیه او انالایز کوي، او زما ارادې ته وایي چې د نه بندېدلو اختیار انتخاب کا، ځکه که لپټاپ بند شي نو د سړي مطالعه به خرابه شي. یعنی پرته د عقل او شعور نه اراده هیڅ ده. یا په بل عبارت، د کائناتو د پیدا کولو دپاره په اول سبب کې د کائناتو د پیدا کېدلو د اختیار د انتخاب او استعمال دپاره اراده ضرور وه، او د ارادې دپاره شعور او عقل ضرور وو. او که چیرته اول سبب یا پرایم کاز داسې نو، یعنی اراده او عقل پکې نو، نو بیا خو د کائناتو منځته راتلل ناممکن وو، ځکه چې د ارادې نه پرته د کائناتو د جوړولو د اختیار انتخابول ناممکن وو، او د عقل او شعور نه پرته اراده ناممکنه وه. یعنی په اول سبب یا پرایم کاز کې د کائناتو د جوړولو د اختیار د انتخاب دپاره اراده موجود وه، او د ارادې دپاره عقل او شعور موجود وو. نو ثابته شوه چې د ملحدینو خبرې چې وایي چې په اول سبب کې شعور نو غلطی دي، بلکې په اولنی سبب یا پرایم کاز کې عقل او شعور موجود وو، او موجود دی او موجود به وي. دویم، د اول سبب یا پرایم کاز په واسطه د مادي او انرژي، یعنی د کائناتو د پیدا کېدلو مطلب دا دی
چې د بیگ بینگ انفجار یا اکسپلوژن د اول سبب یا پرایم کاز په واسطه شوی دی او بیگ بینگ په دومره دقیق او حساس حساب او کنټرول سره شوی دی چې که چیرته په دې حساب او کنټرول کې د 1 سکند نه هم په ډیره کمه اندازه تغییر راغلی وو نو کائنات به جوړ شوي نه وو او یا که یو پنسل په تیره شوي څوکه ودرول شي او د میلیون کلونو په تیریدو سره په غیر د سپورټ نه ونه ولیږي وایي چې د دې نه هم ډیر په دقت سره او په ډیر حساس ډول سره بیگ بینگ شوی دی او دا زما خبره نه ده بلکې دا د ملحدینو ساینسدانانو خبره ده دا د سټیفن هاکینګ خبره ده نو زه د ملحدینو نه پوښتنه کوم چې که چیرته په اول سبب یا پرایم کاز کې عقل او شعور نه و نو بیا د بیگ بینگ دا دومره دقیقه چاودنه د عقل او شعور نه پرته څنګه وشوه او څنګه کنټرول شوه ثابته شوه چې په اول سبب یا پرایم کاز کې عقل او شعور موجود وو دریم پوهیږو چې کله چې یوه چاودنه وشي نو چاودیدونکي مواد هرې خواته بې کنټروله په غیر منظم ډول ځي او د چاودنې یا اکسپلوژن نه وروسته ګډوډي او بې نظمي راځي لیکن د بیگ بینگ چاودنه یا انفجار چې د ټولو نه لویه چاودنه وه د اولې لحظې یا فرست مومنت نه د مکمل کنټرول لاندې وه او مخکې د دې نه چې چاودیدونکي مواد مخ په وړاندې لاړ شي نو مخکې د مخکې نه منظم قوانین او ډیزاین یعنی مکمله نقشه موجود وه نو چاودیدونکي مواد د همدې قوانینو او ډیزاین یا نقشې مطابق په منظم ډول مخ په وړاندې تلل او د همدې قوانینو او نقشې په اساس ستوري اسمانونه ځمکه انسانان حیوانات نباتات وغیره ډیزاین کېدل او جوړېدل آیا که چیرته په اول سبب یا پرایم کاز کې عقل او شعور نه و نو د بیگ بینگ د چاودنې د کنټرول او د چاودیدونکو موادو د وړاندې تلو دپاره مخکې د مخکې نه دا قوانین او نقشه څنګه جوړه شوې وه نو ثابته شوه چې په اول سبب یا پرایم کاز کې عقل او شعور موجود وو او اوس هم پکې شته او همیشه به پکې موجود وي او همدې اولنی سبب یا پرایم کاز ته موږ الله تعالی وایو زموږ خالق او رب العالمین دی لم یلد ولم یولد دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ووایا الله تعالی یوازې یو دی الله تعالی بې پروا دی هیچا ته محتاج نه دی او هر شی الله تعالی ته محتاج دی نه الله تعالی څوک زیږولی او نه الله تعالی زیږول شوی دی او هیڅوک د الله تعالی سیال او برابر نشته سورة الاخلاص د الله تعالی تعریف دی نو که خپل اولادونه یا بل څوک
درڅخه د الله تعالی په باره کې پوښتنه وکي نو غصه او وهل مه کوه او مه داسې وایه چې د الله تعالی په باره کې پوښتنې مه کوه چې کافر کیږي او د اسلام نه زړه مه توروه بلکې د الله تعالی حکم ومنه او سورة الاخلاص ورته د ترجمې سره تلاوت کا. دا سورت د الله تعالی تعریف دی. الله تعالی تنها یو دی، ټول مخلوق ملائکې پیریان او انسانان الله تعالی ته محتاج دي مگر الله تعالی د هیچا محتاج نه دی. ښځه زوی او لور نه لري او نه مور او پلار لري. د همیشه څخه موجود دی، خالق نه لري یعنی چا پیدا کړی نه دی. خو افسوس زمونږ په حال که یو څوک د 12 صنف او فاکولټي پورې سبق ویلی شي، که یو څوک دکانداری کولی شي او د میلیونونو حسابونه کولی شي او نور مختلف کارونه کولی شي، یعنی د هر کار د زده کولو استعداد لري او که په مکتب یا هر کار کې د ناپوهۍ او یا د لټۍ په وجه ناکام شي، نو بیا به د ډېرې بېغیرتۍ او شرم احساس کوي. خو افسوس د 50 کلونو مسلمان د 12 یا فاکولټي فارغ التحصیل په ټول قرآن کې به د یو صورت په معنا او مطلب نه پوهیږي او په روزمره ژوند کې به هره ورځ په ډیرو ځایونو کې د ناکامۍ سره مخ کیږي. مثلا د جنازې د لمانځه چل به نه ورځي، په فاتحه خوانۍ کې به یو صورت نشي ویلی، که د امامت ضرورت شي د جمعې لمونځ به نشي ورکولی، خو نه به د شرم او نه د بېغیرتۍ احساس کوي او نه د ناکامۍ. که زوی ته د الله تعالی په باره کې پوښتنه وکړي نو 40 کلونه به سورة الاخلاص هره ورځ په هر مانځه کې تلاوت کړی، سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد. خو دا به ورته معلومه نه وي چې مطلب څه دی. نو په عوض د دې چې زوی ته سورة الاخلاص تلاوت کی او د الله تعالی تعریف ورته وکي، ورته به وایي او ورته به غصه شي چې داسې پوښتنې مه کوه چې کافر کیږي، توبه وباسه. فکر وکئ، د الله تعالی حکم دی چې زما تعریف ورته وکه، قل هو الله احد. الله تعالی حکم کوي چې زما تعریف ورته وکه او من خلکو ته وایو چې داسې پوښتنې مه کوئ چې کافر کیږئ. نو که پلار د اولاد داسې پوښتنو ته جواب ونه وایي نو د هغوی په زړه کې دا سوال بې جوابه پاتې کیږي. نو د لیسې یا فاکولټي په وخت کې د نورو سره شریکوي، نو که د کم ملحد د خوانه ورته غلط جواب ورکول شي او الله دې نکي که عقیده خرابه شوه نو ګناه به د پلار په غاړه هم وي. وما علينا إلا البلاغ المبين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.